د سپېڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. عزتمندو لیدونکو د 12 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. په پاکستان کې خونړی وسلوال برید. په بنو کې امنیتي کمیټې په دفتر باندې د وسلوالو په برید کې 9 کسان وژل شوي دي. په قرغیزستان کې د هند او اسلامي امارات د سفیرانو ترمنځ لیدنه. په قرغیزستان کې د افغانستان اسلامي امارات د سفارت سرپرست عبدالشکور حقانی په دغه هیواد کې د هند له سفیر بریندر سنګ سره کتلي دي. او د پاکستان او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو کتنه. په دې لیدنه کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر او د لومړي وزیر له مرستیار اسحاق ډار سره کتلي او د افغانستان د غزې د وضعیت او ځینو نورو مسایلو په اړه خبرې اترې کړې دي. بشپړ خبرونه زه یوسف خان لالی یم. په بنو کې امنیتي کمیټې په دفتر باندې د وسلوالو په برید کې 9 کسان وژل شوي دي. د پولیسو په وینا وسلوالو د بنو په هوج سیمه کې د امنیتي کمیټې په دفتر باندې ډزې کړې چې په پایله کې 9 کسان وژل شوي او یو ټپي دی. پولیسو ویلي چې وسلوالو د برید په وخت کې د امنیتي کمیټې په دفتر برید وکړ. تحقیقات پیل شوي په داسې حال کې چې مړي او ټپیان د ولسوالۍ مرکزي روغتون ته لیږدول شوي دي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي ویلي چې د خیبر پښتونخوا حکومت هوډ لري چې ټول دښمنان په بشپړه توګه له منځه یوسي. پاکستان د افغانانو لپاره انعام ټاکلی دی. د پنجاب د اطلاعاتو وزیر ازما بخاري ویلي چې باید له ټول ایالت د افغان کډوالو د پیژندلو، نیولو او له شړلو لپاره یو پراخ عملیات پیل شي او د هر څوک چې د افغان کډوالو د ځای په اړه پولیسو ته خبر ورکړي نقدي انعام به ترلاسه کړي. په ورته مهال کې په دې وروستیو کې له پاکستانه ایستل شوي کډوال د پاکستاني پوځ د زشت او ناخوښ چلند په اړه خبرې کوي. ماشومان چې هیڅ کله یې په پاکستان کې د غربت خوند نه دی لیدلی تازه بیرته راستانه شوي دي. ستړي، وږي او نامعلومه راتلونکی. د پاکستان د کلونو غربت دروند بار چې پر اوږو یې لري بې کوره او سرګردانه د ناپېژانده ارامۍ په لټه کې. ډېری افغانان په تېرو کلونو کې د بېلابېلو دلایلو له مخې پاکستان ته پناه وړې ده. هغه کسان چې حتی په دې هیواد کې لسګونه کاله ژوند کړی خو اسلام آباد تل د کابل پر وړاندې د فشار د واردولو لپاره له دغو کډوالو استفاده کړې. په پاکستان کې د افغان کډوالو ربړونه، نیول او قیمتي شتمنیو ضبطول د پاکستاني پوځیانو د کړنو یوه برخه جوړوي. په آخره کې داسې زیاتی راسره وکړئ چې نیمه شپه ماشومان یې رانه بوتله او ډېر ظلم یې په آخره کې راسره وکړئ او په دې بارډر باندې هم ډېر سختي راسره وکړله. یو خو خپل ملک ته راتلو دونه په سختۍ راواوښتو، دونه سختۍ باندې سهار زه راغلی وم، د هغه هم چې راواوښتم یو 20 منټه کې دلته راورسېدم. فتح خان تازه په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوی دی. یو سړی چې د دې بهیر په اړه یې ترخې کیسې لري. कॉम्बिंग ऑपरेशन को इस जो अफगान په پنجاب ایالت کې افغان کډوال د کړاوونو سختې ورځې تیروي. تازه د پنجاب ایالت اطلاعاتو وزیر ویلي هر څوک چې د افغان کډوالو د پیژندنې لپاره پولیسو سره مرسته وکړي انعام به ورکړل شي. په پنجاب کې د بیا اسناد افغان کډوالو پر ضد کمپاین روان دی او هر هغه وګړی چې په دې اړه باوري معلومات وړاندې کړي د حکومت له لوري به نقدي انعام ترلاسه کړي. همدارنګه په تېرو 3 اونیو کې 6220 افغان وګړي له دې ایالت څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. نو د پاکستان حکومت له موږ سره دومره زور زیاتی کړی ده که زه دا ټول بیان درته وکړم یقین دا خلک به وځاړي. نو مطلب نه دا ده چې موږ هسې راغلو ډېر خوشحاله شو الحمدلله. خپل کاروبار مې د دوکانونه مې و هلته د خلکو کاروبار دغسې پاتې شو د 50 کالو 500 کالو مطلب چې د چا کاروبار یو منټ وخت یې ورنکړه.
لا ګاونډي هیوادونو په ځانګړي توګه له پاکستان د افغان کډوالو د شړلو لړۍ سره مهاله د ملګرو ملتونو د پرختي پروګرام د اسیا مسؤل خبرداري ورکړی چې افغانستان د دې وړتیا نه لري چې د اروپای هیوادونو له لوري بیرته لیږل کیدونکي افغان پناه غوښتونکي بیرته جذب او منسجم کړي د سازمان ویلي چې د افغانستان وسنۍ وضعیت او نړیوال مرستو ته د لاسرسي کمیدل په سیمایي کچه د دغو بیرته ستنیدونکو د ادغام بهیر لا ستونزمن کړی دی. په همدې حال کې د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومني ویلي چې په هیواد کې له شاوخوا 6 میلیونه افغان کډوالو څخه تر 1 میلیون ډیر کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کړکېچ په زیاتېدو سره اسلامي امارت په دوامداره توګه هڅه کړې چې د پاکستان پر سوداګریزو لارو د افغانستان تکیه کمه کړي او له هند، ایران او منځني اسیا هیوادونو سره سوداګري پراخه کړي. خو سیاسي کارپوهان وایي چې افغانستان باید د خپل جیوپولیټیک موقعیت پر بنسټ له نړۍ سره متوازن سیاست غوره کړي. په داسې حال کې چې له یو میاشت څخه زیات وخت کېږي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزې لارې تړلې دي، د افغانستان لوري هڅه کوي چې د پاکستان د لارو پر ځای د سوداګرۍ بدیلې لارې ومومي. پرون د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د لوړپوړي پلاوي په مشرۍ هند ته ولاړ او ټاکل شوی چې د چابهار بندر له لارې د سوداګرۍ د پراخولو په اړه د هغې هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. د ریپورتونو لمخې هندوستان چې د پاکستان سخت رقیب بلل کیږي غواړي د افغانستان د اقتصادي زیربناو په جوړولو کې همکاري وکړي. د افغانستان او هندوستان د اړیکو تودوالی تل پاکستان خپه کړی او هغه هیواد څو ځلې هڅه کړې چې د خپل نامنۍ پړه پر افغانستان او هندوستان واچوي. رقابت‌های نادرست ناسالم و همچنان تهدیدهای امنیتی میتواند باعث تخریب مناسبات شده. ثبات منطقوی همچنان در بین افغانستان و کشورهای همسایه به خطر مواجه بسازد. امیدوار است که سیاست بی‌طرفانه و حفظ تعادل در مناسبات افغانستان با سایر کشورهای جلوی هندوستان جدا از جانب حکومت سرپرست افغانستان در نظر گرفته شود تا افغانستان مبادا به میدان رقابت‌های سیاسی و تجاری کشورهای منطقه تبدیل شود. این ناامنی و نارامی میتواند ثبات منطقوی را نیز به خطر بیندازد. بل لوري ته د افغانستان لویدیځ ګاونډي چې له پاکستان سره هم ښې اړیکې لري خپل اقتصادي او سوداګریزې اړیکې له افغانستان سره پراخې کړې دي. په نوې پیښه کې د افغانستان د صادروونکو اتحادیې د 90 میلیونو ډالرو په ارزښت د تجارتي توکو د لیک قرارداد له سمندري شرکت سره لاسلیک کړی او راپورونه ښیي چې دغه هیواد غواړي د افغانستان په قانون کې پانګونه وکړي. اختلافات وجود داره ولی ریسکش هم باید دولت سنجش کنه. ریسک کثیره و در پالوش هم ما دیدیم که دوری هندوستان و دوری کشورهای دیگه و زیاد نزدیک شدن به پاکستان هم اونو حرفایی رو که داشت که و حرفای ایجاد شد، ولی باید یک مدیریت در بین هر دو به کار بره و که هم ما وابستگی که کامل داشتیم برای پاکستان هو از میان برداشته شود و دوباره وابستگی به کشورهای دیگه مثلا هند و ایران ایجاد نشه. یاد دی چې پرون د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې اعلان کړی و چې له هندي، ایرانی او ازبکستاني سوداګرو سره په بیلابیلو برخو کې تړونونه لاسلیک شوي دي. په قرغیزستان کې د افغانستان د اسلامي امارت د سفارت سرپرست عبدالشکور حقانی په دغه هیواد کې د هند له سفیر بریندر سنگ سره کتلي دي. په دې کتنه کې د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا، اقتصادي همکارۍ، سیمهییز اتصال، بشري مرستو او د دوه اړخیزو ډیپلوماټیکو تعاملاتو د پراختیا په اړه خبرې شوي دي. دواړه لوري هند ته د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر وروستی سفر د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په لور یو مهم ګام بللی او هیله یې څرګنده کړې چې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ د وزیر سفر به نوې ډیلي ته د سوداګرۍ، صادراتو او وارداتو په برخو کې د نویو فرصتونو او پراختیا لپاره هم لاره هواره کړي. نن جمعه د نومبر 21مه د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د 1996 کال د ډسمبر په 18مه د نومبر په 21مه د ټلویزیون نړیواله ورځ په توګه وټاکله ترڅو د شخړو، سولې، امنیت او لویو اقتصادي پیښو په پوښښ کې د ټلویزیون د اغیزې په اړه پوهاوی لوړ کړي.
هر کال د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځې په توګه لمانځل کیږي. هغه ورځ چې د ماشومانو حقونو باندې ټینګار کیږي او د دوی راتلونکي ته پاملرنه کیږي. په ورته وخت کې پخواني ولسمشر حامد کرزي د ماشومانو د نړیواله ورځې په مناسبت په خپل ایکس کې د یو پیغام په خپرولو سره ویلي چې ماشومان د هیواد د راتلونکي جوړونکي په توګه تعلیم، پاملرنې او ملاتړ ته خورا اړتیا لري. مانو نړیواله ورځ هغه معصومیت ته یادونه چې هیڅکله به هیر نشي او هغه هیلې چې لا هم د کوچنیو انسانانو په زړونو کې ژوندي پاتې دي. دا ورځ موږ ته فرصت راکوي چې په یاد ولرو چې هر ماشوم د امن، مینې او د ودې د فرصت مستحق دی. نن ورځ نړۍ یوه شیبه ودرېږي تر څو خپلو ماشومانو ته مسکا ورکړي او وعده ورکړي چې هیڅ ماشوم به په تیاره کې نه پرېښودل کېږي. په همدې حال کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ماشومان د هیواد راتلونکی جوړوي او له هر څه زیات ورته د زده کړې، پاملرنې او ملاتړ اړتیا ده. خو په جګړه ځپلي او شاته پاتې هیوادونو کې میلیونونه ماشومان له ابتدایي حقونو لکه زده کړه، خواړه او امنیت محروم دي چې د بشري حقوقو یو شمېر فعالین هم دې ته اشاره کوي. کشورهای عقب مانده و جنگ زده کودک‌ها از ابتدایی ترین حقوق خود محروم هستند، اما در کشورهای پیشرفته امکانات آموزشی وجود داره و امکاناتی که در اون اطفال بتونن به تعلیم درست روی برند و از آگاهی‌های پیرامون حقوق اطفال هم برای خانواده‌ها. خو دا ورځ په نړۍ کې د ځینو ماشومانو لپاره هیڅ معنا نه لري، لکه په غزه کې ماشومان چې د لوږې له کړاو سره مخ دي او هر واده خواړه د معجزې په شان ده. په سودان او اوکراین کې ماشومان چې خوبي د چاودنو غږ سره ګډ شوی. ماشومان په هغو هیر شوو سیمو کې چې د دوی دردونه له نږدې لیدل کیږي او د بشري کړکېچ او جغرافیایي جبر له امله مسکا او امید ترې اخیستل شوی. و دولت‌هایی که آمدن همچون معاهده‌های بین‌المللی را پیرامون رعایت حقوق اطفال به امضا رسانیدن امروز خودشان ناقضانشان است، از جمله اسرائیل. جنگ‌هایی که به غزه صورت گرفت متاسفانه ما شاهد شهادت رقم بیشتری از اطفال بودیم. مرتب می ویل د لسمه ټولګي پورې اوس 15 کسان کور کې نفقه ګټم امدینه ګټم کور کې خروب یا 15 کسان است. نن د نومبر شلمه د ماشومانو نړیوال ورځ ده. داسې ورځ چې باید د ماشومانو د معصومیت او خوشحالۍ جشن وي. برازیل کې د اقلیمي بدلونونو نړیواله غونډه په داس حال کې د اورلګیدنې له امله وځنډول شوه چې هیوادونه د اقلیمي بدلونونو د اغیزو پر وړاندې د مبارزې لپاره پرې هوکړې خبرې کولې. رویټرز راپور ورکړی چې د اورلګیدنې د غونډې ودانۍ ته نږدې په یو نندارتون کې رامنځته شوه او ژر مهار شوې ده. 14 تنه د اورلګیدنې د لوګي د تنفس له امله تر درملنې لاندې دي. راپور کې راغلي چې د غونډې سلګونه ګډونوال د امنیتي ځواکونو له لوري خوندي ځای ته لیږدول شوي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر او د لومړي وزیر له مرستیال اسحاق ډار سره کتلي او د افغانستان او غزې د وضعیت او ځینو نورو مسألو په اړه خبرې اترې کړې دي. د جرمني بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دواړه خوا بروکسل کې د اروپایي ټولنې د هند او ارام سمندر سیمې هیوادونو د وزیرانو د غونډې په څنډه کې کتلي او د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا یې خبرې کړې دي.
عزتمندو لیدونکو د 12 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښې چارې ښه وخت شبې